الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الفيض العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دریم لفظ تحریف دی. تحریف دا ماخوذ دی د حرف نه. حرف لغت کی طرف ته ویل کیږي، ناحیه ته ویل کیږي، طرف ته وایي. او په اصطلاح کې دا ویل کیږي صرف الكلام عن الظاهر الى احتمال مخالف لكتاب الله ورسوله. تحریف په لغت کې حرف ته وایي، طرف ته وایي، تغییر ته وایي، تبدیل ته وایي. دا لغوي معنا ده. په اصطلاح کې صرف الكلام عن الظاهر الى احتمال مخالف لكتاب الله ورسوله. اړول د کلام دی د ظاهر نه خلاف ظاهر ته، هغه احتمال ته چې هغه د قرآن نه خلاف وي او د سنت نه خلاف وي، دې ته تحریف وایي. او دغه تحریف مراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام فرمایي من فسر القرآن بالرأي فليتبوأ مقعده من النار. چا چې تفسیر وکړه د قرآن په خپل رائے باندې، دې تفسیر نه مراد تحریف دی. نو فتبوأ مقعده من النار ځان لپاره چې کوم دی په جهنم کې یو کنده جوړه کړه. دې وجې نه تحریف چې کوم دی دا ممنوع دی، حرام دی. الله دې موږ تاسو وساتي. تحریف باندې پوه شئ. د خپل رائے او د خپل عقل موافق د قرآن تفسیر کول دې ته تحریف وایي. که هغه تحریف لفظاً وي او که هغه تحریف څه وایه معنی. دې وجې نه الله ذوالجلال فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. دا د سورة حجر د 14 سپارې 9 نمبر آیت دی. د سورة حجر 14 سپارہ 9 نمبر آیت. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله وی مونږ نازل کړي قرآن، ذکر نه مراد قرآن نه. الله وی مونږ به حفاظت کوو. دې وجه نه یاد ساتئ د قرآن عظیم شان د حفاظت کوم دی وعده الله پاک په خپل غاړه اخیستی چې الله وی د حفاظت زکو. کاغذ تحریف لفظی وی، کاغذ تحریف معنوی وی. د تحریف لفظی حفاظت الله پاک په حفاظ سره کوي. دنیا کې تاسو وګورئ په لکونو حافظان دي. الحمدلله زمونږ استاد په نظام کې بیا ډیر زیات دي. د الف لام نه تر واخه تر ول ناس په ټول قرآن زده دي، ټول قرآن زده دي. نو لفظي تحریف پکې څوک نشي کولای، ځکه د حفاظو د سینونه څوک دغه نشي استلی. او هر چې معنوي حفاظت دی هغه الله پاک په ائمه مجتهدینو په علماو باندې کوي. تاسو ګورئ چې څومره مفسرین دي، څومره ائمه دي د قرآن چې کوم تفسیر کړي دي، معنوي تحریف پکې څوک نشي کولی. علما الله پاک داسې ویښ علما پیدا کړي دي هیڅ څوک د قرآن چې کوم دی کې تحریف نشي کولی. سابقه کتابونو چې د هغې د تحفظ چې کوم دی امر الله پاک امت ته سپارلی و. دې وجې نه هغې په خپل کتابونو کې تحریف وکړو. اوس وخت تاسو د تورات، د انجیل، د زبور داسې نسخې نشئ پیدا کولی چې هغې کې تحریف نه شوی. مختلفې نسخې اوس وخت کې موجود دي د تورات او د انجیل او د زبور، او یو حکم یې په خپل ځای پاتې نه دی. قسمه قسم تحریفونه یې پکې کړي دي. په هغه دور کې هم قرآن عظیم شان د هغې زمانې نه انشاءالله تر قیامته پورې به نه کې څوک تحریف ونه کړي او نه د چا طاقت شته. دا موږ او تاسو چې نن دا تفسیر کوو د دې لپاره کوو. پوهېږي په خبره
چې موږ تاسو په دې پوه شو سبا چې کوم نه یو بيدینه یو غیر دینه سره را پاسي کې خدای نه کا د یو آیت کې تحریف کې په معنا کې چې موږ تاسو وی خو موږ پویو دې وجنه د قران ذکر د قران تفسیر د کول دا د قران چې کوم نه معنوي حفاظت دی معنوي سره حفاظت دی د دې په زمن کې مفسرین لیکلي دي چې احادیث مبارکه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې آیت کې داخل دي هغه هم چې کوم دی د تحریف لفظي او د تحریف معنوي نه څوک به کې تحریف نشي کولای ولی دغه چې هر کله قران دا محفوظ شو قران عبارت دی د لفظ او د معنا دواړو د اهل سنت والجماعت مذهب دا دی چې قران دا هو اسم للنظم والمعنى جميعا یوازې لفظ هم نه دی یوازې معنا هم نه ده بلکې لفظ او معنا دواړو د قران دا قران نو هر کله چې قران دا نوم د اسم د نظم او د معنا دواړو د پاره وو نو د احادیث مبارکه چې دي دا شرح د قران ده تفسیر د قران دی معنا د قران ده نو احادیث مبارکه هم محفوظ دي د تغییر او د تبديل نه لکه څوک تغییر او تبديل نشي کولای دی ویني تاسو ته بلکې د محدثینو شان معلوم دي په احادیث مبارکه کې هغه چن کړي چې دا موضوعي دی دا غیر موضوعي دی دا صحیح دی دا ضعیف دی دا معدل دی دا منکر دی ټول اقسام به معلوم دي دا څه څه چې په احادیثو کې کوم دي تغییر لفظي یا معنوي وکړي دا رګي چې څونه محدثین دي په محدثینو باندې الله پاک د احادیث مبارکه دغه تحفظ کړی دی په احادیثو کې څه تغییر او تبديل نشي کولای دی وجنه کې تاسو خیر ډیر پیری کله یو سره یو حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته منسوب کی په دې مجلس کې عالم موجود دی فورا پاسي وروړه وای دا حدیث دی غلط وایي حواله دی غلطه ورکړه دا حدیث ضعیف دی دا موضوعي دی بل وخت دا خبرونه کی وای کني وای هیڅ کله عالم چپ نه پاتې کی نو بنا په دې حواله باندې ښا قران محفوظ دی هم لفظا او هم معنا څوک به تحریف نشي کولای نو الله وی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون تاسو ټول علماء اکثر پکې تاسو ګوري څومره تاکیدات الله په دې آیت کې راوړي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون د پیری په کلام ابتدایي تاکید راوړل شوی دی ان تحقیق د پردام د تاکید پر دی سو پیری خان انا نحن ځکه نحنو چې کوم دی او ان دوانه ضمیر دی کوم تضمن فاصله راوړل دا د تاکید پر دی او دا جمع دا په اعتبار د صفاتو د الله پاک سره په اعتبار د اسامي سره چې د الله ډیر نمونه دي د دې معنا دا نه چې الله کې تعدد دی دا نحنو جمع دې پر ذکر کړی دا چې د الله نمونه ډیر دي الله وی انا نحن او دا جمع پر تعظیم ده انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظ دی وجنا قران کې څوک تحریف نشي کولای ښا قران کې څوک تحریف نشي کولای ولی ځکه تا د تحریف معنا ذکر دي تحریف دی ته وای نو چې کله یو څوک را پاتېږي ښا وایي او د قران غلطه معنا کوي موږ او تاسو به مخ نیسو نو یو تفسیر یو تعویل او بل تحریف دا ته کوم ځکه کنه د دین وروسته به یو عنوان ولیکي مراتب د تفسیر د تفسیر اقسام څو د تفسیر د لپاره 15 مراتب دي یو تفسیر د قران دی په قران سره یو تفسیر د قران دی په احادیث مرفوعه سره یو تفسیر د قران دی په اقوال صحابه کرام سره یو تفسیر د قران دی په اقوال تابعین او تبع تابعین سره پنځم تفسیر دی موافق د قواعد نحویه او صرفیه دا عنوان ذکر ها مراتب د تفسیر څو دي لګي را توای پنځه مراتب د تفسیر څو دي استاد یې سره ته پوښتنه کې چې تا تفسیر کو او د تفسیر اقسام راته وایي کړه د تفسیر د پر څو مراتب دي تاسو وته څه وایي پنځه کم یو تفسیر د قران نه په قران سره دې ته کوم دې اعلی مرتبه وایي ځکه صاحب البيت ادرى بما فيه دیم تفسیر د قران دی په احادیث مرفوعه یا په اقوال د رسول الله سره اوس دا دیم مرتبه ده
ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قول او فعل تقریر دا چونکې شرح د قرآن ده دی وایي نو سبا تاسو راشي په سورته نحل په سورته زخرف کې الله یې مونږه دا قرآن نازل کړی دی لتبین للناس لتبین معنا به کو لتفسر للناس چې د خدای پیغمبره ته دې خلکو ته په دې خپل قول فعل تقریر ته تفسیر وکړي درېمه مرتبه تفسیر د قرآن دی په اقوال صحابه کرامو سره ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کنه بذات شاګردان څوک صحابه او څلورم تفسیر د قرآن دی په اقوال التابعین او د تبع تابعین سره پنځم تفسیر د قرآن دی موافقه د قواعد نحویه او صرفیه دې پرې پوه شئ دا پنځه مراتب دي ښه دغه بلک تفصیل وکړو تفسیر د قرآن په قرآن سره بیا د خپل کور کې دوه قسمه دي یو تفسیر د قرآن نه په قرآن سره متصلا چې په دې یو آیت کې هم اجمال یو هم تفسیر تفسیر د قرآن په قرآن سره متصلا لاغي مثال به وخای سورۃ بقره یوصل واتیا نمبر آیت 2 سپاره یوصل واتیا 2 سپاره روام لو وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر دلتا دا وكلوا واشربوا ندي دین روسته تاسو وګورئ الله وکلو خوري واشربوا اسکي حتا تر دې يتبينات ظاهر شي لكم تاسو ته الخيط الابيض هغه مزه سپین من الخيط الاسود دا غمزه تورنا تر دغه وخت پورې خوراک کوي وس دا خيط ابيض څه شي دی او خيط اسود څه شي دی یو صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه و یا رسول الله وای ما خو بیګا چې کوم دې دوه مزي د بالغ لاندې کې خودلیو چې سحر عالم په خپل حال وسپوري هیڅ قسم تغییر تبديل پکې نه راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره خوشتبي وکړه وانك اذا لعريض القفا اے صحابي ته خو دې وخت د ډېر لوی سټ خاول چې تا چې کوم دې دا دوه مزي د بالغ لاندې کې دا به څومره لوی بالغي او چې بالغ غټي خو خامخا سټم غواړي دغه چې څونه زړی سټ غټي دونه بالغ دا خوري غټ مزي دا تاسو څنګه بالغ لاندې کې مودي اسی ما په خبره پوښوي نو په دې خېت یا بيد او په خېت اسود کې اجمال دې په تفسیر په معنا څوک نه پوهیدو چې دا به څه شته وي الله پاک د دې تفسیر راولېګو چې من الفجر د خیت اسود او د خیت ابيض تفسیر داده چې خیت ابيض چاته وي من الفجر دین مراد سبا صادق دی حتی چې ظاهر شیخ سپین بزیده تور مزینا د دې معنا دارا چې سبا صادق راوږي صبح صادق راوږي تر دغه وخت پورې تاسو څه کوئ خوراک کوئ د دې معنا دا ده چې ته پښمنه کې چربانګې چورته وي نو هغه وخت پورې به خوراک کوي چې سبا صادق نه راغتلی خبره پوي دلته چې کوم دی غایب په غایب کې داخله نه ده ورغه پام کوی داسې نو چې دې خو دې صبر راخطلې تاسو په خوراک کې د عوام رونه چې کوم دي د ډیر عجیب مخلوق دی کله کله دی خو د مؤذن اذان کوي او دې زر چې کوم دی نوړې خوري الکه وی اذان نه دی ختم کړي ما خبره پوي د دې د اذان سره تعلق نشته د دې تعلق د وخت سره دی اوس یو سره دی هغه بازان چې کوم دی وای له 10 منټه وروسته کوي او ځان به نه خلاص کوي ته په خوراک کې خروج دی وکړه
پتا باندې کوم دې دغه روزي بیا کفاره کې قصدن نه غوړې تا پته خو بیا دې کوم دې سپېته روزي وو سنوري نسی ایوب دا یو سپېته روزي باندې بیا وسکه او که چیرته تا ته پته نه نو بیا دغه روزه خو دې ونه شو غاړه دې بند بیا روزه نسی یاد ساتئ ښا د سبا خطو نه مخکې به روزه بندې کم از کم یو 15 منټه 10 منټه مخکې به کوم دې روزه بندې خوراک باندې کې تر سبا خطو پوری دا معنا شو چې سبا خطلې نه خوراک کوي چې سبا راوخون بس خوراک بند اذان له اعتبار نشته ښا وخت له اعتبار دی چاله اعتبار اوس یو سره د ماخام د جماعت په وخت کې اذان وکړو او تا ته پته چې دا وخت داخل نه دی ته په جماعت کې کنه نه بګي ځکه اذان له اعتبار نشته وخت له اعتبار دی ډیر خلک داسې دي ښا چې هغه دې ګنده بس تنه په ډیر راغلی هغه اذان لا ختم نه چې کوم دې به ټیم اذان خو دې په ورغی اذان شوی دی اذان شوی دی لکه دا ټول ورځې ونی ولا ټول ورځ به تکلیف ځان نه تیر کو او باقي دې لږ وخت صبر نشي کولای نو راشي دلته تفسیر د قران په چا سره راغی په قران سره راغی او دا متصلا دی یو آیت دی ښا دا من الفجر تفسیر واقع شوی دی د خېتی او یزد پارا مثال باندې پوه شئ دویم تفسیر د قران دی په قران سره منفصلا نو داګه لپاره به تاسو مثال راوړوي سورۃ النساء په لسم نمبر آیت 4 سپارہ سورۃ النساء په لسم نمبر آیت او څومره سپارہ 4 واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیہن 4 منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا دی آیت کې د هغې زنانو دپاره العیاذ بالله چې دغه نه زنا صادره شي وی او محسن وی اصیله ښځه وي عاقله وي بالغه وي نو الله وی فاستشهدوا علیهن 4 منکم ځکه دا حکم بغیر د شهادت نه ثابتېږي واللاتی هغه زنانه یاتین الفاحشة شغیرات لوکي چې کوم نه زنا تا من نسائکم نزانه استاسونا من نسائکم معنا دارا چې حروي اصله خزوي محسنوي فاستشهدوا علیهن گواهی سی بدوی باندې 4 منکم سلور کسان استاسونا منکم سمانا چې نارینوي مسلمانان وي عاقلان او بالغان وي دلته الله پاک اثبات د دې موضوع پر سلور گواهان شرط کړي نقطه پکې دا ده چې سلور گواهان نه پیدا کیږي ځکه سلور گواهان نه ته گواهی نشي کولای او شهادت دې نه قبليږي مقصد پکې دا ده چې دا موضوع څنګه پټه پاتې شي دی وجه مسله دا حدیث مبارک کې راځي چې یو سړی چې مسلمان باندې پرده راوچوله الله پاک په بده باندې لس پرده راوچي حتی لوسه کوشش وکړي چې ته پرده دریونه کې د مسلمان په مسلمان چې څونه پرده راچولې شي پرده وراتي یو ګره دینی امور دي یو د نظام سره تعلق خبرې دي یو د یو سړي شخص سره خبرې دي خبره خو پوهیږي کنه یو سړی دغه کې دینی غلطی ده شرعي فساد پکې دی شرعي او دا فساد ساری کیږي نظام ته کې نقصان رسیږي معاشري ته نقصان رسیږي په دې به پرده نه اچي ښه یې خبره ښکاره کې او یو سړی د شخصي موضوع نه د ذات ته به نقصان رسیږي پرده پیرا واچو نو دلته رسولون گواهان به شرط کړي دی لپاره چې څومره دا مسله پټه پاتې شي خدای په دې خبره خو پوه شو په ان شهیدو کدی گواهی وکړه الله پامسکوهن
فاحبسوهن نو بند کی دوی لرا قید کی فی البیوت وای په جیلونو کې بیوت جمع د بیت ته په سجونی جیل ته واچو په خبره پوښي حتا يتوفاهن الموت حتا چې وفات کې دوی لرا ملک الموت یا خدا چې په جیل کې به مړ شي او یجر الله لهن سبیلا او یا وبګرځي الله پاک د دوی لپاره سبیلا لار د مؤاخذه او حکم یا الله پاک دې لپاره حکم شرعي راوړي نو فدی آیت مبارکه کې چې کوم دې اجمال نه دې خبره پوریږي د زنا لپاره چې کوم دې حکم نه راغلی صرف دومره واجی باندې کې جیل ته واجب په جیل کې وي یا خو په جیل کې مړ شي ختم شي او یادا چې الله پاک بدی لپاره چې کوم دې یو حکم راولېږي چې آیا د زناکار سړي لپاره د زناکار خځې لپاره څه حکم دی نو اوس په دې موږ پوه نه شو نو یو نوع اجمال پکې دی په دې آیت کې څه شی پکې دی اجمال د دې آیت مبارکه تفسیر الله پاک سورۃ نور کې ذکر کړی دی تاسو سورۃ نور روانه وي سورۃ نور دویم نمبر آیت 38 سپارہ 38 سپارہ سورۃ نور دویم نمبر آیت الزانیة والزانی فجدوا كل واحد منهما 100 جلدا الت اجمالو خا او یجعل الله لهن سبیلا او یا راوګرځي وبګرځي الله پاک دوی لپاره حکم براشي چې سره زناو کې دغه حکم سده نو په دې سورۃ نور کې په دویم نمبر آیت کې دغه آیت تفسیر ذکر دی الله وی الزانیة والزانی الزانیة زناکار خزا والزانی زناکار سړی التي زنت او الذي زنا فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة الله يوحد الى هر یو دې دوانو سل دوری دا په هغه وخت کې چې دا دوانه چې کوم دي غیر شادي شوی واده کړی نه او زنا ته صادره شو داغه لپاره حکم دار چې سل دوری به وای سل دوری به نارینه سل دوری کوم نه زنانه الله وی ولا تاخذكم بهما رافه او تاسو منی سي په دې دوانو باندې نرمي دا یو بل حکم دی ان شاء الله چې کله دې تراول سي به وایو چې سورۃ نور کې چې کوم دی سلور اصول ذکر دي او چې کوم دی وایا چونګي د دفع د پاشاو د پر اسباب ذکر دي وو د دفع د پاشاو د پر یو حکم پکې دا دی چې په مجرم برحم نه کې په مجرم برحم نه کې کله کله یو سړی دی مجرم له سزا ورکړي خو چون کې وایا خپکیږي په الله په دې باندې خپکیږي چیرته به هم په مجرم رحم نه کې ځکه دې مجرم له سزا ورکول په دې کې عبرت ده د دې حاضرینو لپاره دی ویني چې کله حد قائمون شي دلته به خامخا یو جماعت یو ډله خلک کاندي چې دا نور ته عبرت واخلي ځکه دا مسله ده زمونږ د احناف په نسبت باندې دا څومره چې کوم دي عقوبات سزاګانې چې کوم دي حدود دا چې کوم دي زواجر دي سواتر نه دي امام شافعي سی وایي دا سواتر دي دا د دنیا سزا ده باقي آخرت کې اوسه به الله ګوري خبره کوي شي دا د دنیا سزا ده ځکه دا نور خلک دې عبرت واخلي نو چې کله العیاذ بالله دا عمل صادر شو او دا دواړه چې کوم دي شادي شودي واده کړی دا غیر لپاره چې کوم دی بیا خو رجم دی غیر لپاره بیا څه دی رجم دی او چې کله غیر شادي شوی دا غیر لپاره سزا څه شي ده هغه سل دوری دی نو زناکار لپاره سل دوری دی نو په دې آیت د سورۃ النساء کې سو اجمال او په سورۃ وای نور کې دغه تفسیر ذکر شو دې ته ویل کېږي تفسیر د قران وای تفسیر د قران په قران سره ها سویا منفصلا تفسیر د قران په قران سره منفصلا